د خوست ولایت پولیسو د روزنې په موخه د دغه ولایت په سارا باغ کې نوی تعلیمي مرکز پرانیستل شو. دلته به د 2 میاشتو په موخه نویو پولیسو ته په 4 برخو عقیدوي، نظامي، اخلاقي او ولس سره د ښه چلند په برخه کې د مسلکي استادانو په شتون کې زده کړې ورکول کیږي. دوی چې دا زیات په تلاشي، پایره، ګازمه خلکو سره په چلند کې او مسلکیتوب دغه د پولیسو قانون سره پولیسو خاص کر د وظیفې چې دي دغه کې زیات مشکلات درلودل چې هغه د قانون له لحاظه د اصول له مخې دوی ته یو په یو تشریح توضیح کیږي، ځکه چې اردو سره دوی وظیفې زیات فرق لري. خلک چې د مراجعه د جنجال د حل لپاره پولیسو ته کوي، نه اردو ته کوي. خوست امنیه قماندان محبوب شاه قانت د کورنیو چارو وزارت کړنې وستایلې او د نظامونو په جوړښت کې نظم مهم یاد کړ. چې دا خو یوه څرګنده خبره ده چې هر چېرته تعلیم وي د هغې ښه نتیجه وي. په هر ځای کې، په هر نظام کې ډسپلین ته ضرورت وي، یو منظم نظام ته ضرورت وي. دغه نظام روزنیز مرکزونو ته ضرورت لري. نو دا چې د خوست ولایت نن د دغې یوې عظیمې برخې نه برخمن شولو، موږ د خپلو مشرانو ډېره شکریه ادا کوو. دغه تعلیمي مرکز کې به هره دوره تر 500 پولیس روزل کیږي چې برحاله په زده کړو بوخت پولیس بیا دغه شان تعلیمي مرکزونه ګټور بولي. او مخته خو ډېر مشکلات وو چې مونږ د څه کله تلو او ملګري تلل ډېر مشکل سره مخامخ وو، بل ځای لرې وو او دلته دا ډېر خوښۍ وړ خبره ده چې سروب وخته داسې هغه جوړه شوه، اکاډمي جوړه شوه. مخته ډېر مشکلات وو چې په پکتیا کې په ګردیز کې و کډومۍ کې دی، ځکه چې د خوست خلک ډېر لرې وي، مشکلات وي. او ولته بو چې دی کله تلل او کریاب دلته به وظیفه په سم ډول نه اجرا کېده، ځکه چې ولته ټیم لګېدو. که څه هم په خوست ولایت کې د پولیسو د روزنې په موخه ځینې لنډمهاله پروګرامونه جوړېدل، خو دغه لومړنی لوی مرکز دی چې نوي پولیس به پکې روزل کیږي.